بسم الله الرحمن الرحیم. ښه پاور پوینټ کې موږ او تاسې نن وایو ریویو دغسې ده. دا به زه بند کوم بیا. سپیلنګ هماغه وظیفه یې ده، سپیل درته چیک کوي، هماغه اګنور بټن یې دې پکې ایډ ټو ډکشنري وغیره وغیره. ریسرچ په انټرنیټ باندې لغات معنا ته ګوري، تیزه رسي په دې خپله ډکشنري کې ته ګوري، ټرانسلیټ یې ته ترجمه کوي. صحیح ده. او پروفینګ لینګویج دی کې موږ تاسې ورډ نه وایو، هماغه رقم د دغه هم. او دلته د یو بټن نه وایي د شو مارکاپ، دلته دې کې زه لږ څه لیکل کوم او دې باندې څه کمنټ لیکم، ډاګ باندې زه کمنټ لیکم. دلته دغه پاور پوینټ کې د لیکل بدل دي، نو کمنټ باندې چې کله ته کلیک کړې کمنټ کې لیکلی شي. ښه دا نښه ښکاري که نه؟ دا دې نه ښکاري. که نور کمنټونه دې انزرټ کړي وي په هغو باندې هم دغه رقم. که کوم کمنټ کې تبدیلي کوې په ودرېدې نه کلیکېږي که نه، ایډیټ کمنټ. که کوم کمنټ دې ډیلیټ کاوه، ډیلیټ کمنټ ډیلیټ دغه یو ډیلیټ کا. په دې موجوده سلایډ باندې کرنټ سلایډ باندې څومره کمنټونه دي ټول ډیلیټ کا، یا په ټول پریزنټیشن کې نورو سلایډونو باندې کمنټونه وي هغه هم ټول ډیلیټ کا. او نیکسټ سره راتلونکي کمنټ ته لاړ شه او پریویس سره تیر شوي ته لاړ شه. کمپیر مقایسه یې که. زه به دغه کمنټونه ټول لرې کړم او دې پریزنټیشن ته به یو نوم ورکړم. دې ته به نوم ورکړو پکتیا. او راځو پکتیا کې فرض کا ګردیز او یو نوی سلایډ هم انزرټ کوو. دې ته نوم ورکوو زرمت شهزاد خوشحالي ورکې. ښه دا درې هغه دي پکې سلایډونه. راځو ریویو ته. کمپیر مقایسه که، دا مو په هغه کې هم ویلي په ورډ کې. خو راځم زه دا اول سیو کوم، کنټرول اس سیو یې که په ډیسکټاپ باندې. دې ته نوم ورکړه پکتیا. F12 بیا یې سیو که. دې ته نوم ورکړه فرض که دویم دی پکتیا. دویم ټوکې ده که څه شی ده ورته وایي په پښتو کې. خو دې کې مې لږ څه اضافه وکړله. په دې ځای کې سره لیکم پکتیا اګریکلچر او یو نوی سلایډ مې هم کې انزرټ که او هغه ته مې نوم چې ورکه آریو. او په هغه کې مې هم دغه لیکل وکړه. کنټرول اس دا مې هم سیو که. ښه کمپیر مقایسه که دغه دواړه. کوم دواړه؟ دا اوس مو کوم یو را خلاص ده؟ پکتیا 2 پکتیا 1 سره یې مقایسه که. مرج راځو که د سلایډز باندې زه لکه ډیټیلز باندې به کلیک کړم. دلته راځم. دلته که تاسې وګورئ اګریکلچر یې اضافه سوی ده پکې. دوه تغیرات دي چینجز په سلایډونو کې. او یو سلایډ 4 د آریو په نوم دا اضافه سوی ده. که دې باندې کلیک کوئ پکتیا، په دې کې سلایډ کې تغیرات شوي دي. بل خو دې کې خاص ښیي نه، سلایډونو کې خو ډیټیلز کې دواړه درته ښیي. دا صرف چې درته ښیي درته نښه کوي. ګوره دې باندې یوه نښه ده او راځو دې باندې هم چېرته نه ښیي. خو دغه په ټایټل کې تغیرات نشته، دا مکمل سلایډ نه ده، لږ لږ تغیرات کې راغلي. هغه کې صرف دلته تاسو ته چې ښیي هغه بدل شوي لیکل. او دې باندې که کلیک کړئ څه درته وایي نو چینجز ټو دس سلایډ. په دې سلایډ کې هېڅ تبدیلي نه ده شوې. په دې باندې که کلیک کړم په دې باندې یې چې په دې کې هم څه تغیرات نه دي راغلي. خو که دې باندې کلیک کړئ درته چې آریو دا مکمل سلایډ نوی انزرټ شوی ده پریزنټیشن چینجز. او دې کې هم تغیرات شته. سب ټایټل 2 دې کې تغیرات شوي. ګوره دا سب ټایټل 2 نه دغه ځکه نښه کړی ده درته. دې کار څه و تغیرات درته ښیي. ښه دلته که تاسې وګورئ ښه دا تغیرات چې کوم دي اکسپټ کړئ ټول اکسپټ کړئ چې په دې سلایډ باندې یا په ټول پریزنټیشن کې چې کوم هغه تغیرات وي هغه اکسپټ کړئ. ریجیکټ سره رد کېږي او په دې سلایډ باندې ټول رد کا او په ټول پریزنټیشن کې څومره یې هغه رد کا. ریویوینګ پین لیدل نه غواړم یا لیدل غواړم. نیکسټ راتلونکي راته وښیه غلطي کنټینیو کا. دغه ده
او پریویس تیر شوی راته وښیي. زه ټول څنګه کومه ردوم. ښه اینډ ریویو ختمه شوه. بیا راځو موږ تاسې ویو ته. ویو څه شي ته وایي؟ لیدلو ته وایي که نه. پریویو کې خو نور شي پاتې نه شو. تقریبا هماغه رقم و. ښه دا څه رقم لیدل غواړې؟ اوس دغسې ښکاري نارمل ویو ده. سلایډ ساټر ساټ یایي ترتیبولو ته. په دې کې ګوره که دغه ګردیز یا اریوب له ظلمت نه مخکې کوې یا ظلمت له اریوب نه وروسته کوې نو دا به داسې په کلیک کې داسې وړلی شي دې طرف ته یا دا بېرته دې طرف ته راوړلی شي. ځکه سلایډ ساټر ورته وایي. بیا نورمال ویو. نوټس پیجز لاندې دې که نوټس ورسره لیکل یا لیکلي وي هغه هم دلته ورسره لیدلی شي په دې کې یا دلته هم نوټس لیکلی شي. ریډینګ ویو لوستلو په شکل چې لولې په دې دغه کې به وي. ښه بل په دې کې ماسټر سلایډ خو ټول ویو لیدل دي صحیح ده. څه رقم لیدل غواړې؟ سلایډ ماسټر باندې کلیک کړه دې سره یو بل ټیب راځي دلته راځو دې باندې زر کار ته کومه انزر سلایډ ګوره دلته داسې حساب دی لکه موږ تاسو په ټمپلیټ سره خلاص کړي چې تیار بس یو ډیزاین جوړ د صرف لیکل پکې کوه. نو دغه اول سلایډ دا رقم ته په دې شکل دا په دې کې لیکل کې اول لیکل په دغسې کېږي دویم لیول ته دریم لیول ته څلورم ته پنځم ته دغه رقم دغه بلکې که انزرټ سلایډ ماسټر باندې کلیک کړي د غومره سلایډونه به دې ځای کې نور هم انزرټ کړي. انزرټ لی آوټ دلته زه کلیک کوم دلته یو سلایډ انزرټس که ډیلیټ کوې ډیلیټ کړي رینیم کوې نوم یې بدلولی شي او که دلته راشي بیا کولی شي په دې ځای کې ته څه شي لیکل غواړې دغه اپشن یې موږ هلته ویلو چارټ جوړوې عکس راخلې فرض کړه دلته زه عکس راخلم تیار یې نښه کوم چې دا د عکس لپاره ما هغه کړی مشخص دغه رقم که بل انزرټ کې هغه بیا بل شي لپاره مشخصولی شي. ټایټل دې ښکاري که نه دې ښکاري فوټر دې ښکاري که نه دې ښکاري. تیم که کوم یو په اپلای کوې تیم هم په اپلای کولی شي. دغه کې بیا رنګونو کې تغیرات کولی شي فنټونو کې او په شکلونو باندې چې کوم افیکټس اپلای کېږي. بیکګراوند کلر ته یې دغسې که یا هایټ که دغه بل بیکګراوند چې کوم ډیزاین دې ورکړی وي دا صرف هغه بیکګراوند دې ښکاري. پیج سیټ اپ دې پیج سیټ اپ ته بیا دې باندې موږ هلته کار کړی ده په انیمیشن کې که په ټرانزیشن کې او سلایډ دې څه رقم وي پورټریټ دې وي که لینډسکیپ دې وي او کلوزینګ. دغه اپشن یې په د بل سلایډ ماسټر کې هم شته ماسټر ویوز کې هینډ آوټ ماسټر هغه سلایډ ماسټر دا هینډ آوټ په شکل دغسې به ډېر ته ښکاري. په دې سره هم دغسې ډیزاینونه درته راغله پیج سیټ اپ ته تللی شي. هینډ آوټ اورینټیشن د څه رقم دي افقي دي عمودي دي وي یا د مثال پورټریټ وي سلایډونه په دې کې صرف او په یوه سلایډ دې څومره په یو کاغذ دی سلایډز پر پیج په یوې صفحې دې څومره سلایډونه وي 4 دي وي 5 دي وي 5 خو نه پکې راځي 6 دي وي یا نه دي وي سلایډ آوټلاین دي وي پکې صرف لیکل خو لیکل خو موږ نه دي پکې کړي 4 یا 6 ورته انتخابولی شي. هیډر دې په دې کې ښکاري نه دې ښکاري فوټر دې ښکاري نه دې ښکاري ډېر تاریخ دغه رقم پیج نمبر هم لرې کولی شي ښکارولی شي. تیم په اپلای کولی شي همدا رقم رنګونو کې تغیرات کولی شي بیکګراوند کلر ورکولی شي وغیره وغیره. بل په دې کې موږ وایو د ماسټر ویوز کې نوټس ماسټر په دې کې به د نوټس لپاره هم سیټینګ ده که نوټس دې ورسره هغه کړي وي پیج سیټ اپ ته تللی شي او نوټس پیج اورینټیشن افقي دي وي که عمودي دي وي دغه صفحه او سلایډ دې اورینټیشن عمودي وي که افقي دي وي. هیډر دې ښکاري نه دې ښکاري سلایډ دې ښکاري نه دې ښکاري فوټر دې ښکاري نه دې ښکاري یا دې مثال ډیټ همدا رقم باډي دې کوم باډي وایي دغه نوټس ایریا ته او پیج نمبر دې ښکاري یا دې نه ښکاري. تیمز په اپلای کولی شي تیمز تیار موږ په اپلای کړي دي رنګونو کې تغیرات کولی شي وغیره وغیره مخته بیا پکې کار کولی شي. راځو ویو ته بل موږ په دې کې وایي رولر خطکش دې وښکاري وښکارېده که نه یا دې نه ښکاري. ګریډ لاینز دې وښکاري یا دې نه ښکاري. ګایډز به په 4 برخو درته وویشي او سلایډ هغه چې کوم دا ویو ډایرکشن دی له دې طرفه یا دی له دې طرفه. زوم نږدې که څومره نږدې که عمره به ورته انتخاب کې فټ پرسنټیج دلته ورکولی شي ورته چې داسې کار وکړه څومره فیصدي ورکړم ورته فیصدي ورکړه 900 بیخي ډېر هغه یې واخیسته زوم هغه نور به له 500 له 500 نه زیات نه اخیسته دا ډېر اخلي. بیا نور خپله پکې وګورئ چې څومره فټ ټو وینډو به انتخاب کړئ نو د وینډو مطابق به شي. کلر رنګه دې ښکاري ګرې سکیل کې به یا خړ غوندې رنګ به وي صرف تور او سپین به نه وي. هغه یو چې کوم در نه پوهېږم هغه هم هسې نوم ورکړی ده زه خو چې بلیک اینډ وایټ ته لاړ شم خړ غوندې پکې ښکاري که نه ده دغسې
خو څوک دغه نه استعمالي لیدلو کې صرف رنګار څوک استعمالي نی وینډو لکه څنګه چې هلته وي په نوي وینډو کې در خلاص کا ګوره دوه شول او ارینج آل ترتیب یې کا بیرته یې که خپل حالت ته وړي داسې وړلی شي کیسکیډ یې ترتیب کا یو بل نه مخته وروسته یا بل څه په دې کې موس پلیټ د موس پلیټ باندې کله ته کلیک کړې نو بیا د ایرو کیز په واسطه د دې سایز ورزیات کا او د سلایډ سایز کم کا د نوټس پیجز سایز ورزیات کا د سلایډ سایز بخپله کمیږي اپ او ډاون ایرو کی سره دا کمیږي زیاتیږي صحیح ده او لیفټ ایرو کی کوی د سلایډ چې کوم دغه طرف سلایډونه ښکاري یا واړه کېږي او لویږي سره دغه کار داسې هم کېږي چې ته راشې د ځای ته راوینې بدل څه که نه پوینټر دغسې اضافه کړي یا دغسې بېرته کم کړي دغه رقم د دې ساحه ورسره په دې کې موږ وایو سویچ کوم یو کې کار کوي اول کې که دویم کې او میکرو دلته موږ نسو استعمالولی چې کله هم تاسې په میکرو ته نوم ولیکئ فرض کړه زموږ طریقه مجان او کریټ باندې کلیک کړئ ډایرکټ د کوډینګ ته بیایي که کوډینګ دې نه یې زده نو ته بیا نشي کولی چې میکرو دلته کریټ کړي شهزاده که څه پوښتنه لرې خو کولی شي کویک اکسس ټول بار هماغه رقم استعمال ده صحیح د دې کې خو سر خو کولو ضرورت به نه وي شهزاده پوښتنه خو نه لري نور ته مو ووایه که څوک څه پوښتنه لري نمره خو نه لري نمره کوم یو ده نمره ته خو به نه لري پوښتنه چې نه لري خبره ده